ستړی مشي. ژوند په خیر. ډېره مننه. اول که دې نوم محترم واخلې زموږ. نوم مې الفت افغان یو اف سی دی او بس ان شاء الله راتلونکي هدف مې د ان شاء الله یو اف سی د وزان وسوم د خیره چې نړیوال سازمان دی د خیره او سم آماده یم د خیره د افغانستان او بالکل ټول نړۍ په نمائندګۍ د افغانستان نمائندګي کوم د خیره ان شاء الله تعالی 53 کیلو وزن کې پوله آماده یم د خیره 53 کیلو وزن کې ملي مسابقو ته آماده یم ان شاء الله د نړۍ په سطحه. ډېره مننه. نو تر اوسه پورې د کومې مسابقې کړي ولایتي مسابقې یا ملي مسابقې؟ ملي مسابقې خو مې نه دي کړې خو ولایتي مسابقې مې کړلي چې اف سی سازمان کې چې په چغسریا ولایت کې جوړې شوي عبدالرحمن حفیظي جوړې کړې وي نو هغې کې ما مسابقه وکړه چې اولني راوند کې مې خپل حریف ته ماته ورکړه نکاوټ مې کو نو هغې نه بعد بس زما لا جګ شو بس په خوشحالۍ مې ولمانځله خپل لومړي راوند کې د خپل حریف نکاو لومړي راوند کې و بس حریف د کوم ولایت و؟ هغه د ننګرهار ولایت و د فرید په نامه و. هغې نه د مسابقه وګټله. نو تاسو خو ډېر لرې د اسداباد نه هم ډېر لرې پراته وئ او دغه استعداد چې زه تاسو کې ګورم ډېر زیات دی. څنګه غږ هم تر اوسه پورې په چا کړی چې موږ ته په سیالیو کې برخه راکړي؟ بس غږونه م کړي م دي او څه خپل لاسرسی نه لرو بس څوک موږ نه تشویق کوي پوه شئ بس موږ ته دې ځای چې تشویق راکړي موږ ته ډاډ راکړي بس خلک غلط دغه کوي تاسو نه یاستئ داسې هغه یاستئ موږ د چا قیسو منسو کې نه پوه شئ خپل کار کوو خپل تمرینات کوو بس ځان ته کامیابي خپله ورکوو. ډېره زیاته مننه. نو همدغه شان پر مخ ځئ زه باوري یم چې په نږدې راتلونکي کې به تاسې ډېر ستر ویاړونه د هېواد لپاره راوړئ د خپل ولایت لپاره به راوړئ. ما دې ویډیو وکتله چې ډېرې زیاتې سینه کشیانې دې کولې او چا ته دې چیلنج هم ورکړی و. څومره سینه کشیانو باندې دې وس راځي؟ بس زما خو انشاءالله بس دې وخت کې تاسو چې راغلی یاستئ بس موږ ډېر زیات خوشحاله یو. دې وخت کې زه کولی شم چې 300 سنه کشیان 200 سنه کشیان وکړم نو په دې خاطر تاسو زموږ د تشویق دپاره راغلی یاستئ زموږ د دغه دپاره ډېر ستړی هم شوې که نه ډېر تمرین دې وکړو؟ بس موږ چې څومره تشویق کوو هغو نه بس بریا سره کار کوو د خیره موږ سره ډېر تشویق او ډېره مینه موږ ته پلار راکړله چې تمرینات وکړي ډېر کوچنی وایي نه موږ خپل پلار تمرینات کوي او بس انشاءالله بس ورزش په ډګر کې به ټول افغانستان د خدمت کوو د خیره او د پلار مینه هم ده د پلار هڅې کوششونه هم دي چې موږ یې زیاته دې برخه کې د پلار هم پوره ملاتړی دی؟ دې برخه کې پلار زموږ فول ملاتړی دی د خیره. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. You're never gonna make it, there's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that, make them take it all back? Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that, or will you fucking fight back?